بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن اول د دسمبر کال 2015 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري، ستاسو خدمت کې حاضر یم. په دې حصه د برنامه کې چې ستاسو حضور ته دوباره حاضر شوم، دوه پوښتنې د دوستانو مې راخیستې دي چې دا دواړه ډېرې مهمې دي او د افغانستان متعلق دي. د ده متعلق به زه تاسو ته ځوابونه وایم. اوله پوښتنه د ورور کامران شریفي ده، F3I په نامه. په ایران کې په افغان کډوالو ظلم او ایران چارواکي بده رویه کوي او ظلم کوي او افغانان نیسي، در حال چې په میډیا کې دا ښکاره کوي چې افغانان زموږ ورونه دي، موږ د افغانستان سره ښه اړیکې لرو او افغانان سره دا نه کیږي. نو دی وایي چې په ایران کې حالات د افغانانو ډیر خراب دی. د افغانان نه تنها چې نیول کیږي، پیسې او دا هر څه ته اخیستل کیږي، بلکې زورول کیږي او دوی ته آزار او اذیت رسول کیږي. او دوی دا پوښتنه ماته په ده رالیږلې ده چې که دغه ستاسو د میډیا د لارې نه اسلامي امارت ته ورسیږي او دوی په هیڅ کې د ایران د حکومت سره خبرې وکړي او د دې شي د مخنیوي لپاره، جلوګیرۍ لپاره د جدي اقدامات وشي، چې د ایران نه دا دغه وشي چې افغانان سره دغه کار ونه کړي. په ظاهره یو اعلان کوي، په باطن کې بل اعلان کوي او عمل بل څه دی. نو دا د یو لوی سردرد د افغانانو لپاره بهر وتلی نشي، اولادونه خو مکتب ویلی نشي، او کله چې نیول کیږي پیسې هم ترې نه اخیستل کیږي، اته اسناد شکول کیږي او په قید کې چې دی وهل کیږي، ډبول کیږي چې ته ولې راغلی، ته باید د دې نه په خپله وځې او جبري ویستل هم کوي. نو دی ویلي چې دلته د خلکو ژوند نهایتا سخت شوی دی. دا که ستاسو زموږ د خوانه دغه پیغام اسلامي امارت ته ورسیږي او اسلامي امارت په دې هکله خپل یو جدي اقداماتو کې د ایران د حکومت سره خبرې کوي او زموږ د سر نه دغه د ظلم او د بربریت دغه سیوری چې دی دا لږ زره کم شي. قدرمن کامران صاحب، دا ستاسو پیغام ما ورسوه. هیله ده چې اسلامي امارت مشران واوري او په دې هکله اقدام وکړي چې د مهاجرینو پوښتنه دا د دوی باندې بالکل فرض دی، ځکه د خپل د وګړو بیا د کم هم نه دي. هلته ایران د 7 میلیونو دعوه لري، خو که دا 7 نه 5 میلیونه می، دا ډیر زیات تعداد دی هلته. او په هر فرد باندې چې ظلم کیږي دا په افغان باندې ظلم دی. نو په بنا د ده پوښتنه او بررسي نهایتا اړینه او ضروري ده. د نن ورځې دویمه پوښتنه چې په یوې پوښتنه کې 3 پوښتنې دي، زموږ د ډېر قدرمن مشر ورور جناب انجینیر صاحب عبیدي د امریکا نه دا پوښتنه استولې ده. هغه وایي چې په 2 ملي ګاډو باندې د رحمان الله لکنیوال لاس لرل، آیا دا کېدی نشي چې د امریکا خپله یو توطیه وسي لپاره لدی چې بیرته افغانستان ته راشي او په غیر مستقیم توګه دغه کار یې کړی دی تر څو یو بهانه جوړه شي افغانستان ته راتګ ته او د چینایانو مخنیوی وشي په دې دا کې. دا یوه پوښتنه ده. زه فکر نه کوم چې دا د امریکایانو په خپله توطیه وسي. زه فکر کوم چې دا د پاکستان توطیه وه چې دا جوړه کی او امریکا ته داسې دغه وکړي چې فرضاً دغه د تا باندې دا کار وشو، لکه څنګه چې په تیره برنامه کې مې تاسو ته وویلې چې دوی دا وایي چې امریکا باید افغانستان باندې یو قرارداد د ملګرو ملتونو دا کړي او راشي یرغل وکړي او بیا موږ ته اجازه راکړي چې موږ ورننوځو د ملګرو ملتونو د بیرغ لاندې او په افغانستان کې طالبان زیر و زبر کو. دا د پاکستان برنامه ده. نو که چیرته فرضاً دا د امریکای برنامه وای، بیا پاکستان ته د دغه تقاضا ضرورت نه کېده چې امریکا ته ووایي چې ته دا ریزولوشن پاس کو دا وکړه. لپاره دی که امریکا دا کار کولی بیا په خپله دا پروګرام کو، د پاکستان په ذریعه دا نه کوه، خپله د دې شته ضرورت نه درلوده. نو دا دغه چې دی دا توطیه د امریکا نه ده، بلکې دا توطیه د پاکستان ده. دغه کار د دغه سړي نه دی اخیستی دی او لپاره دی چې د افغانستان په خلاف استعمال کړي او امریکا راوپاروي. او دی بیا دویم بخش دی دا دی چې د دې نه هدف به د امریکا دا
چې بیرته افغانستان ته راوګرځېږي او په افغانستان کې د چین مقابله وکړي. د امریکا بیرته راګرځېدلو امکانات افغانستان ته کاملا وجود نه لري. دا په خپل امریکایانو ویلي دي او دا دوباره راګرځېدل ډېر لوی قیمت ته ضرورت لري او هغې ته دا وړوکې بهانه ممکنه نه ده، ځکه چې دا کس چې دی رحمان الله لکنو هیڅ نوع کوم ارتباط د طالب سره او افغانستان سره نه لري. خپله دوی اقرار کړی دی چې دا د دوی خپل سړی او د CIA سړی او د دوی ټرین کړی افغانان یې پرې وژلي دي. نو تاسو څنګه کولی شئ د یو خپل امریکایي کار، ځکه دا خو په یو امریکایي باندې حسابېږي، نو دی چې د امریکا د فوج سره یو ځای په افغان مخالف جنګېده، نو څنګه هغه کس کولی شي چې د افغانستان ملت په مقابل کې جنګېدلی تاسو هغه بهانه کوي په افغانستان باندې حمله وکړئ؟ دا خو امکانات نه لري، دا خو نړۍ ورسره نه مني، دا خو هیڅوک نه مني، ځکه چې رحمان الله لکنوال د افغانستان سره کوم دغه نه لري د طالبانو سره، دا خو د امریکایانو سره او د امریکایانو سره او د امریکایانو ته کار کاوه. نو دا بهانه نشي جوړولی او د چینایانو مقابله په دې رقم سره نشي کېدلی چې د بل دا دی چې په سیمه کې اوس ملکونه امریکا نه مني، د امریکا د راتګ لپاره شرایط مساعد نه دي چې امریکا بهانه جوړه کړي او بیرته راشي. روس، ایران، چین او هندوستان حتی دا ټوله سیمه مخالفه ده، هغې په هیڅ قیمت دا نه غواړي. نو امریکا نه تنها د نظامی او د اقتصادي لحاظ نه بیرته افغانستان ته نه راځي، هلته افکار هم برابر نه دي، بل دا دی چې ضرورت پاکستان ته نه لري چې بهانه جوړه کړي، د پاکستان په بهانه راشي او بیا داسې یو ضعیفه بهانه چې د رحمان الله لکنوال چې دوه ګاډۍ ویشتلي دي دی بیا په افغانستان باندې برید کوي لپاره دی چې دا کس د دوی خپل دی. آخري پوښتنه د انجینر صاحب عبیدي دا ده چې بالاخره امریکا د خپل د امورو د پرمختیا لپاره د پنجاب دغه په کرایه اخیستی دی او دغه اهدافو ته ترلاسه کولو لپاره پنجاب مخکې پیاده کړی دی تر څو افغانستان ته بیرته راوګرځي. څنګه چې ما په سر د خبرو کې تاسو ته ویلې چې نه، دا شی امکان نه لري چې پاکستان امریکې په کرایه په دې حصه کې اخیستی. اخو جنرال عاصم منیر امریکې ته دا خبره کړې وه چې که ته ماته زه تا سره ایران کې مرسته کوم، ته ماته په افغانستان کې برلاسه راکړه، که زه په افغانستان کې برلاسه اوسم نو که ما افغانستان ونیو نو زه بګرام به تا ته درکړم. دا نه و چې زه به لاره جوړه کړم امریکا ته به راشي، ته به بیرته راشي. دا شی نه وویل چې امریکا دا هم نه دی ویل چې بیرته راځي. امریکا دا وایي که فرضاً په افغانستان کې نظام داسې یو نظام نرم راشي چې موږ ته په بګرام اډه کې هلته اجازه راکړل شي، نو د بګرام اډې ته د راتګو اجازه یې غوښتې او هغه د پاکستان په ذریعه باندې فکر نه کوم چې اوس فعلا دی دا په دې رقم کرایي کړي چې دا کار دوی کړی، بلکې دا کرایي لاره په خپله پاکستان دا لوبه هم پاکستان کړې ده د رحمان الله لکنوال او دغه چې افغانستان ته دوی ورننوځي او هلته به دوی دا لوبه کوي، دا هم امریکې ته د عاصم منیر دا پیشنهاد کړی دی. بنان د امریکې په خپله دا داسې نه دی چې دوی پاکستان ته دغه پروپوزل ورکړي ته دا کار وکړه زه پیسې درکوم. پروپوزل د پاکستان د خوا نه دی، پروګرام د پاکستان د خوا نه دی، صرف د امریکا نه اجازه غوښتې ده او دوی امید دا دی که امریکا اشاره راکړي چې موږ افغانستان کې لوبه بدله کړو نو بیا به امریکې ته دغه وکړو، نظام چې بدل شو امریکې ته به وایي چې راځئ د بګرام میدانوي به درته درکړو. دا ټول غربیان په دې متفق دي چې دا شی امکان پذیر نه دی. افغانستان کې نظام بدلیدل هم د پاکستان د توان خبره نه ده او په عین حال کې بګرام ته په هیڅ امکاناتو باندې نه روسیه او نه کوم بل مملکت تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو بیرته راوګرځېږئ. اوس راځو دې ته چې دغه داود الوکوزی هم چې دوی نیولی دی. دغه داود الوکوزی په کوم جرم دی نیولی؟ خو تاسو ته معلومه ده سوشل میډیا کې ډېر زیات بحثونه کېږي، هلته ټول احساساتي کېږي، هلته ټول داسې خبرې کوي چې هغه اصلا د ویلو نه وي. دغه هلک د مخالفینو سره جرباس کړی دی، هغې دا راپارولی دی، هغه ورته ویلي چې زه افغان یم، زه د هېڅ پروا نه لرم او زه په تاسو باندې انتحاري کوم. یعنې که تاسو دغه کلیپ د داود الوکوزي واخلئ، د عبدالعلي فایق د کلیپ سره یې واچوئ، عین خبرې عبدالعلي فایق کوي. هغه وایي چې خپل نفر ورته وایي چې لاړ شئ چې چېرته پښتون ګورئ، ویې نیسئ، ویې وژنئ، سیر یې کوئ، مسؤلیت زما دی. عین خبره هغه کوي.
په هر ملک په ارزي کې چې وګورئ یعنی د اشتعال خبره کوي، د قتل خبره کوي، د تروریزم خبره کوي او د نفرت خبره کوي او عیني خبره دیم کړي. هغه په جرو مباحثه کې کوي، دیم په جرو مباحثه کې کړي ده. اما عبدالعلي فائق نه نیول کیږي، داود الکزی نیول کیږي. احمد شاه فرید ودریږي د ایفل ټاور لاندې وی چې داعش ټول تاجک دي، موږ تاجک یو، هغوی خراسان وی، موږ خراسان ویو، هغوی ضد د پښتنو دي، طالب ضد دي، موږ هم ضد د پښتنو ضد د طالب یو، هغوی د دوی د منځه وړل غواړي، موږ هم د منځه وړل غواړو. نو ولې زموږ او د داعش ترمنځ فرق څه دی؟ موږ او داعش یو. اما هغه څوک نه نیسي داود الکوزی لپاره د څه چې د داود الکوزی راپور ورکړ شوی دی، اسناد ورکړ شوي چې دا نفر ګورئ داسې وایي، دا کوي بعضې کسان دا کار کوي، مشتعل کوي نفر، ما سره شوي دي، بل سره شوي دي، دا لوبې شوي دي چې داسې یو پوښتنه او سوال درنه کوي چې ته مجبورېږې د هغې جواب لږ په تونده ژبه ورکړې، چې په تونده ژبه دې ورکړه، دوی هغې نه کلیپ جوړوي او هغه کلیپ بیا وایي چې دغه دی، دا خو ترهګر دی، دا تروریست دی او دا کار کړی. اما خپل کلیپونو ته بیا نه متوجه کېږي چې عین کار دویم کړی دی، عین عمل دویم انجام کړی دی. نو په دې اساس باندې تاسو د سوشل میډیا د بحثونو په بنیاد باندې یو انسان که ونیسئ بندي کوي، سبا فکر نه کوم چې په نړۍ کې په سوشل میډیا کې څوک پاتې شي، ځکه دا مشکل خو تنها په افغانانو منځ کې نه دی، دا د پاکستانیانو، ایرانیانو او دا د امریکایانو، انګلیسانو ټولو منځ کې سوشل میډیا کې دا مشکل شته دی او دا یو بل ته ستونزې جوړوي. نو د دې بابت نه د دې په اساس باندې یو نفر نیول، بندي کول، زه فکر کوم دا به درست او مناسب کار نه وي. درسته ده چې یو تادیبي مسله ده چې په آینده کې احتیاط وکړي او دومره غلو ونه کړي. دا چون دا خبرې، دغه الفاظ، دا شی چې استعمال شوی دا درست نه دی، دا غلط دی، مګر هم د دې په سر باندې ده ته ترهګر ویل او عین عمل کې یو بل ژبې او بل قوم یې کوي، بیا هغې ته ترهګر نه ویل کېږي او نه نیول کېږي او نه څه ویل کېږي. دا توپیري عمل دی. زه هیله کوم چې نړیوال د دغې موضوعاتو سره چې دغه کوي، عکس العمل ښکاره کوي، په احتیاط سره ښکاره کوي او په هر راپور او په هر څه باندې دا کارونه دې نه کوي. افغانستان کې وکړل، کوم نتیجې ته ونه رسېدل، تاسو وکتل چې هلته خپل نظام هم د منځه لاړه، بدنام هم شولی او اخر تاسو پوه شولئ چې هغه ودونه یې در باندې بمبارد کړل، تاسو ته به یې ویل چې دلته ترهګران دي او هلته به عام خلکو او تاسو به هغه بمباردول. نو دا شی مه تکراروئ، دا نقص کوي اسلامي او غربي نړۍ ته. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریک کړئ. تر بل برنامې تاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.